नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा। خدای ستا ډېر شکر دی. راځه بچي راځه کښېنه. بابا تاسو دلته پاتې کېږئ؟ او بچي دا خو د کرې کورونه دي. ما دوه درې ځینې بدل کړل خو بس څه نه څه مسله راشي چې کله کله یو خوا کله بل خوا. بابا اوس راته ده وایه زما خور او ورور چېرته دي؟ بس د هغوی د لیدو مې ډېر ارمان دی. خور او ورور او بچي خور خو د ما سړی ده خو دا راته ووایه زرینې چې هغه بل ماشوم دې څه کوو. مورې هغه خو سپین دادا ماته وی چې دا ماته پرېږده د باندې به زه ښه تعلیم وکړم. هغه چې هغه بوتلی دی نو تر نن تاریخه ما په سترګو بیا صحیح نه کو. زرینې تا ته دومره تپوس هم نه دی کړی چې زما زوی څنګه دی او څنګه نه. تا ته څه ګډې وډې وې؟ د هغه خو دماغو کې د دولت نشه ده. د هغوی نه به زه د کمې کمې خبرې تپوس کوم. هغوی سره څوک خبرې کولی شي؟ زرینې خو ته دې تپوس نشي کولی. زه له خپل زوی د سعدالله نه تپوس کولی شم. بابا دا خو که مور ما مجبوره کړې نه وه نو نن به زه دلته نه وم. خو مورې تا خو ما ته د بابا خلونه ویل خو زما د ورور په هکله تا ما ته هېڅ خبره ونه کړه. په هغه ساعت به دې راته هلته ویلي وو که نه چې تا دې تپوس نه شو کولی ما خو دې کولی شو که نه. دا ته څه کوې مورې؟ دا راته ووایه خادم بچي چې په خپله راغلي یې او که راشړلي یې. بابا ستا وینه دومره بې غیرته نشي کېدی خو په غیرت خو په پښتو خو په ننګ دغه ځای نه روتې او دا مې ورته ویلي دي چې څومره حصه ستا ده دغومره زما د پلار هم ده. انچ انچ پتې غواړم. خادمه ورور دې را پیدا کا نواب له به زه په خپله ځم او پاتې شو د حصې خبره نو زه پلار رایستیم نوابي نه او ستاسو د یوې یوې خبرې تپوس پتې نه کوم. ما کو ځان نه لنګ کړی نو صرف په یوه خبره چې د دې مور سره الله وعده کړې وه چې زه به وچه روټۍ خورم او ستا لور په محل کې ساتم. بابا اوس پریشانه کېږې مه. ستا خادم بچی تا سره دی او صرف دومره کوم چې دا رور پیدا شي بس په زړه مې دغه ارمان دی. خادمه چې تاسو پیدا شوئ هغه هم را پیدا شي. زه به خبره کړم. لورې یا بچې روزه لږه مېلمانده راغلي دي. जी बाबा
خیدر دا خو ډېره زیاته تبه ده. خیدر خانه سویب ته دلته څه کوې؟ خپل روم ته ولې نه ځې؟ بچی ستا خو څه مټ زیاته تبه ده. تبه مې ده مورې، نو څه چلی شو؟ ژوندی خو یم که نه؟ او کم روم مورې؟ ځای نه خو ټول زمونږ دی، خو نن دې د خانسامه په ځای کې ولیدم، نو څه چلو شو؟ هغه هم زمونږ په شان انسانان دي چې هغوی دلته ټیم تېروي، نو زه ولې نشم تېرولی؟ خیدر خانه تا ځان څه عاشق جوړ کړی دی؟ که نه ما خفه کې دا هر څه خو ستا دي. ته چې کوم ځای غواړې هلته کېناستی شي. زما څه دي مورې، هر څه زما دي، هر څه د ستا دي، هر څه نواب سعدالله خان دی. زه خو یو ملنګ فقیر انسان یم چې کوم ځای کې پرېوت هغه ځای زما دی. خپل عزت په مخ اخیستی. تاسې ولې نه وی چې نواب صاحب او تا له زور در کوم؟ ته به اوس مور سره عزت کې. خیدر خانه ته ولې نه پوهېږې ته چې په کوم سړک باندې روان شوې؟ خدای مکه الله مکه زه پکې تا بینلم. مورې تاسو خو زه د هغې ورځ نه بایللم چې په کومه ورځ باندې تاسو بختاور زما په نوم کړې ده. زما د اجازت نه غیر. ګوره خیدر خانه د بختاور نه زیاته مینه تا سره هېڅوک هم نشي کولی. د هغې چې تا سره څومره مینه ده زه نه وینم چې زما نه پس تا سره څوک دومره مینه وکړي. ګوره خیدر خانه زما نه ستا دا حال نه برداشت کېږي. نشم لیدی بچې د هر څه ستا. مورې د بختاور د مینې غم د سره شته، خو د خپل اولاد د سره نشته. او څنګه مور او پلار یې لږ احساس خو تاسو له پکار دی. زما مینه بختاور کې نه ده، زما مینه مشال ده مورې، مشال. هغه مشال چې زما سترګې روښانه کړي دي. خو خیدر خانه دا یو چال دی، دا یو سازش دی. زه حق حیرانه په دې باندې چې اخوا امیر د یو غریبې جنۍ سره مینه کوي او دې خوا تم. ګوره دا د خادم او د هغه د مور چال دی، د هغې سازش دی. ما خفه کول غواړي. چې اوبه ځي په کمزورې ځای ورځي مورې. خادم او مورې د دې کور حصه وه، زما چاچي وه او ما به ورته سوچ د خدمتګارانو وکړو. تا کم غټ ظلم وکړو. خو تا سره په دې مال حال کې شریکه وه، د دې کور وه. خیدر خانه هغه هېڅکله زما برابر کېدی نشي. شکر الحمدلله زه د خانانو د کورنۍ نه یم او هغه د ډیران خزله وه او په ډیران باندې پرته ښه ده. داسې کار وکړئ اسراره. فاروق خو غدار وختو او تښتېدو. پېښ شوه خو څومره چې کاروبار دی او مزدوران دي هغې لږ نګران ساته. صحیح ده که نه؟ سالار ته مې رینګ کړی دی چې راشي. السلام علیکم شاکر. وعلیکم سلام. سلاره څنګه دي؟ خیر دی. راغی او جا رینګ مې راته دې دپاره وکړو
ډېر ضروري سوال جواب مې دې سره وای شاکر خان سلاره دا راته ووایه چې یوسف پاکستان ته راغو څنګه او واپس د پاکستان نه لاړو څنګه شاکر خان هغه د غني خان بابا یو دو شعر دې راته رایاد کړو غني خان بابا وایي کله کله محبت هم سړی وژني کله کله ډېر نفرت هم سړی وژني او دا منمه چې دروغ ویل ګناه ده خو کله کله حقیقت هم سړی وژني شاکر خان نه خو د یوسف د راتلو نه خبر یم او نه د تلو نه خبر شوم او دروغ درته زه ویل نه غواړم په دې خو مې خوښې که نه سالار خانه چې خبره راته وکړم په شعرونو مې نشه کې خیر نفرتونو نه خو نه زه پیله یېرېدل یم او نه اوس ډېرو سختو نه شاکر خان وتی دی تا ته ښه پته ده خیر دې خبرې جواب راله راکړه زما زوی امیره په کومې جینۍ مین دی او په هغه جینۍ باندې در خانم مین دی زما خورې دا څوک ده او د چا لور ده شاکر خان د دې جنۍ خو ما ته کور معلوم دی خو دا راته پته نشته چې په دې باندې حیدرم مین دی زه ته خبرې مسلاره چې تا ته کور معلوم دی ما ته پیله ولې نه ویلي شاکر خان امیر خان راته ویل چې د دې په باره کې زما بابا سره څه خبرې مه کوه ما ویل چې نه بیا تاسو دا سوچ وکئ دلاور خان چې سالار دلته د پلار او زوی په منځ کې شیطانه کوي تاسو اوس تپوس وکړو ما دله جواب درکړو هغه جنۍ ما ته معلومه ده کور یې ما ته معلوم دی بابا دا څوک دی مشال بچی تا چې به کومې خبرې ډېر ارمان کوو چې زما مور زما خاندان مشال بچی دا ستا مور ده دا دې ورور دی نه بابا نه تاسو خو ما ته په خپله خوله ویلي وو چې زما نه مور شته او نه مې رور نه بابا ما ته دروغ مه وایه مشال بچی دا دې مور ده دا دې ورور دی که تا ته ما خبره نه کوله نو مشال دې که ډېر لوی راز و په دې وجه مې نه کوله او ما ویل چې ته هغه ډاکټره شي زه به دې پخپله بوځم بابا نو ما خو تاسو نه څو ځله تپوس کړی و تاسو به ما ته بار بار وی چې ستا مور مړه ده ستا نه مور شته او نه رور نن څنګه زما مور او ورور پیدا شو بابا او بچی تا ته ما ویلو چې ستا مور هم مړه ده زما څوک نشته خو بچی زه چې خپله نواب سلیم یم او بچی ستا د مور د خاطره ما هغه مخل پرېښی دی بچې ته زما لورې بچې زما لورې بچې داسې خبرې مه کوه ما ته خو به زما بابا ویل چې ستا مور مړه ده
مړه شوي ومه خو د څه ټیم دپاره ما خو ستاسو ډېر ارمان کړی و. زه د دې مور د مینې نه محرومه وم. مورې ما بابا نه ډېر تپوسونه کړي خو زما بابا به ماته وایي چې ستا مور مړه ده. زه د مور د مینې نه ډېر مشال بچی مشال بچی مور دې راغله او ورور دې راغی. دا ستا ورور دی خادم. زه چې راتلم نو دا د مور په غېږ کې و بچي. خادمه بچي مشال دا ستا خور ده. صحیح ده بابا. ولې بچي ته خو ډېر حریان شوې خیر خو دی که نه؟ بابا ما سره دې وخت کې الفاظ نشته چې زه خبرې وکړم څنګه. مشال بچي راشه راشه دا وګوره دا ستا ورور. بابا دا زما ورور دی. او بچي دا ستا ورور دی. بابا دا خو د حامد اغا خان دی که نه؟ هغه امیر چې د ګاډۍ نه راکوز کو او پړکې تې وښکو. ها خادمه بچي دا راته ووایه تا چې موږ د ګاډۍ نه راکوز کړو امیر دی یو پړک لګاو کړو هغه هلک څوک دی؟ بابا هغه امیر نه دی. دا د نواب سعدالله خان زوی حیدر دی. نواب سعدالله خان زوی حیدر؟ سلاره خبره داسې نه ده که نه؟ خبره څه ده خبرې تا ته ښه پته ده چې ما خپله لور نواب صاحب له ورکړې ده خپلې خور له او پاتې شو د امیر خبره. امیر چې په کومه جینۍ مین دی هلته حیدرعلي نواب د هغې هم خوښه ده. صرف په دې یېرېږم بیا خو دا ګناه د امیر خان نه ده، دا ګناه ټوله د حیدرعلي ده او شاکر خان. تاسو د څه خبرې غم کوئ؟ تاسو خو دې تپوس هم کولی شئ او تپوس ته کولی شم سلاره خو تا ته پته ده نواب سړی صرف د خپل زړه مني، نه د ماما مني او نه د مور و پلار مني. ولې چې هغې کې د بچپن نه صرف د نوابۍ نشه پرتې او په هغې کې لګیایي مستي. شاکر خان د حیدرعلي په سر کې د پیسې نشه ده او د سپین دادا په سر کې د غرور نشه ده او دا غرور دا ولې صرف تاسو ماتولی شي. د هر غرور جواب زه ورکولی شم سلاره خو د یو خبرې جواب نشم ورکولی. د زما ناسته خور ده نواب ماته هیڅ نواب نه ښکاري. تا ته ښه پته ده ما چې کله نم قدم اوچت کړی دی زما مخامخ نه پړانګ او نه شیر او نه ببر شیر راغلی دی. زه په خپله په ځنګل کې ازمری نه پرېږدم. صرف خفه په دې چې زما د لور حیدرعلي خوښ دی. حیدرعلي شاکر خان په محبت کې او په مینه کې هر څه جایز دي او بیا چې ستا د لور حیدرعلي خوښ دی نو بیا لاړ شه، ځکه چې ستاسو خپله فیملی میټر دی، په دې کې زه څه نشم کولی او پاتې شو دا جینۍ کور هغه ماته معلوم دی. سلاره سل کارونه به پرېږدې ته ما دپاره
زما د عزت دپاره او زما عزت ستا عزت دی ما سره به سار دغه جینۍ کور ته خامخا ځې او ما به بوځې زه صرف وینم چې دا کمه د څوارلسمې سپوږمۍ ده چې زما زوی م لیونې کړی دی او خورۍ م راله لیونې کړی دی او په کور کې راله اوس سرور لګولی دی پوه شوې که نه صحیح ده شاکر خان زه ورځمه دغه پراپرټۍ والا کسان ناغلي دي ورځه ته د الله په امان یا الله چې هر څوک وخیږي خو چې زما د ټاکرې ونه خیږي नसीब में